بسم الله الرحمن الرحیم. هر کله مو چې ستنه شوی ایفون موبایل وروسته په دې طریقې سره یې موبایل چیخ کړئ چې هر څه یې تاسو ته د مخکې معلومه موبایل لومړی به د موبایل کمره چیخ کړئ چې کمره یې څنګه ده. نو کله مو چې کمره چیخ کړه چې کمره یې صافه وه نو بیا راسن راځئ اوس ویډیو کې طریقه درته ښایم. نو نارا به شئ تاسو اوس ګورئ کله مو چې موبایل کې به یو اپشن به ونیسئ زه ویډیو کې درته ښایم د سکرین په هره برخه به یې وګرځئ چې کوم ځای ټچ کار مشکل ونه لري هر ځای باندې به یې وګرځئ چې هر ځای ته آیکن تلو نو مشکل نه لري. نو راځو دینه په دریم قدم کې به سیټینګ ته راشو. سیټینګ کې به لومړی بیټري هیلث وګورو چې څومره بیټري لري. بیټري هیلث باندې کلیک کوو. تاسو یې کتلی شئ د یو موبایل بیټري هیلث 80% دی. نو له دې وروسته راځو د موبایل سیټینګ ته بیا راځو آیفون سټوریج ته راځو یعنې حافظه یې ګورو چې څومره حافظه لري. نو کله مو چې حافظه هم وکتو نو له هغې وروسته راځو تاسو سره آی کلاود ای ډي به پکې وګورو. دا هم چې وکته نو له دې وروسته راځو نو پیس به یې وکړو یعنې پیسلاک به یې وګورو چې پیسلاک یې کار کوي که نه یې کوي. کله مو چې پیسلاک هم وکتو نو له هغې وروسته به ایمي کوډ به ورکړو چې یو سیم ده که دوه سیمه ده که سیم لاک ده. که چیرې دغه کوډ وانه هیڅو چې نه راوړل نو د موبایل سیم لاک ده که دوه سیمه او بیا دوه ایمي لري. نو له دې وروسته به تاسو وکړئ د موبایل جیکټ به وباسئ د خولې په واسطه به هوا ورکړئ. که چیرې هوا تېروله نو د موبایل واټر پروف نه ده او که نه یې تېروله د موبایل واټر پروف دی یعنې اوبو کې هم استعمالولی شئ. نو له دې وروسته په وروستي اپشن کې راځو د موبایل پسنۍ پرده کش کوو د رڼا زیاتولو په اپشن باندې کلیک کوو. د لاندې شیان که درې وو نو خپل سکرین ده که دا شیان دوه وو بیا د موبایل سکرین بدل ده. نو په دې طریقه سره موږ او تاسو کولی شو چې یو ایفون موبایل په ښه طریقې سره چیخ کړو او د موبایل اوریج له مخکې نه ځان ته معلوم کړو. نو ګرانو لیدونکو که ویډیو مو خوښ شوي له نورو ملګرو سره یې شریکه کړئ او یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په خدای سپارم. د خدای په امان.